د امریکا کولرادو کې یوه ښځینه ښوونکي ولیدل چې زده کوونکي ورنه کرکه او واټن لري. د تشویش وړ خبره دا وه چې دا واټن ورځ تر بلې زیاتېده. نوموړې د داسې یو حل لارې په لټه کې شوه چې تر څو شته فاصلې له منځه یوسي. هغه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره یوه پروژه په کار واچوله. له زده کوونکو نه یې په تحریري بڼه پوښتنه وکړه: تاسو څه غواړئ تر څو زه ستاسو په اړه پوه شم؟ یو زده کوونکي لیکلي وه: کاش زما ښوونکی په دې پوهېدی چې زه د لوبو او ساعتېریو لپاره هیڅ ملګری نه لرم. دویم لیکلي وه: کاش زما ښوونکی په دې پوهېدی چې زما خپل پلار څومره یادیږي. زه هره ورځ د هغه کوټې ته ورځم تر څو یې پیدا کړم خو نه پیدا کیږي. دریم لیکلي وه: کاش زما ښوونکی په دې پوهېدلی چې زه په کور کې پنسل نه لرم تر څو کورنۍ دنده پرې ولیکم. څلورم لیکلي وه: کاش زما ښوونکی په دې خبره وی چې خور مې ړنده ده او زه ټوله ورځ ورسره مرسته کوم. پنځم لیکلي وه: کاش زما ښوونکی پوهېدلی چې ټوله ورځ راسره مور او پلار په جنګ وي، زه کور ته له تګ نه کرکه لرم. شپږم لیکلي وه: زه کور او ښوونځي ته له تګ نه کرکه لرم ځکه ما سره د تیرو درسونو د نه یادولو او کورنیو دندو حساب کیږي. د زده کوونکو دې ځوابونو ښوونکي حیرانه کړه. تصمیم یې ونیو چې د زده کوونکو له کورونو نه لیدنې وکړي او د اړوندو ستونزو په تړاو یې له کورنیو سره وغږېږي. له دې پروسې وروسته زده کوونکي عادي حالت ته راستانه شول. حالت یې بیخي نارمل شو. ښوونکي سره د زده کوونکو نفرت صفر شو. دا ځکه چې ښوونکي خپل اصول بدل کړل. دا طریقه وروسته زیاتره ښوونځیو ته کاپي او پلې شوه چې ډېره ښه پایله یې ورکړه. اوس همدا طریقه د امریکا په ټولو ښوونځیو کې استفاده کیږي.